لونا خود پکل دلور ن رحمت وی پلور مخافکیگا خدای زوی راکې چې بوډا شم چې مټې مې مضبوطې شي. لالا مبارک شه الله دې زوی درکو. نه مړه ستا دې مبارک شي. یا الله ستا لاک لاک شکر دې تراله زوی راکړو. امیر صاحب زوی دې مبارک شه. مې په خلوی سړی شي. مبارک شه را. یا سیده خوراک وړ دې کی بوتل لا وړه دا بوتل ګلام ورکاو صبح مو د لمور ګډ غم کوه چې دې ټولې علاقې ته پته ولګي چې الله پاک راله وراره راکړی دی. یا خدایا چې بل زوی راکې سونه بخی. یازه څه زیری دې راوړی دی؟ لالا مبارک شه. ولې؟ الله را اورېده راکړه. څه تو ماله په لور باندې زیری راکې؟ ولې لالا د لور مبارکي نه یې اخیستو؟ امید خو د زیو خو کاش خدای راله لور راکړه. لالا زما هم ستا نه دا امید نه و او لور خو د جنت زیری دی زیری. او ما ویل چې لالا به خوشحاله شي خو کاش تا زما مبارکي هم وانغسته. زمانه ما ته خولې مخایه. لالا د بدعمله زوی نه دینداره لور په سل چنده ښه ده. د بدعمله زوی نه چې کله زوی پیسې غواړي. حاجي مال پیسې را پیسې ډېرې زوی پیسې ډېرې دا لپاره پیسې ډېرې ښه دا ورځ بیا زه ځان استعمال. او چې کله لور پیسې غواړي. لالا الله تعالی دومره سخت زړه درکړی دی رحم پکې اډو راځي نو او په بچو کې چېرې ورته هم په رحم کوه. ستا یو شان بچي دي. زه په هر څه باندې پوه یم ښه. د زوی او د لور تعلیم. لالا دا ماشومان ښه پرلو شوي دي انت سبق ته یې نه کښېنو داخله که ناسې ما سره دونه ټایم نه وي نو ته یې داخل کړې زما تا ته وینې زه علم کومه. راځي مونږ دواړه به مدرسې کې داخلې. نه مړه زویه زه به صرف تا داخله وم. اخو جنۍ ده د پردې کور دغه په علم باندې څه کوي؟ خانجي به مدرسې ته ځه او زه به نه ځمه. زما خو علم ارمان و. لالا دا څه کوې؟ نبي علیه السلام فرمایي چې علم په زنانه او په نارینه دواړو باندې فرض دی او تو زوی داخلې او لور نه داخلوې. زما ستا دا انصاف خوښ نه شو. ته زما نه ښه نه پوهېږې ښه. د لور د پلار سره مینه.
رحمت وی پلور مخافکیگا مکرن شکری پلور دلتو پدیڑے میں سم ساڑوبی دا ساڑوبی پدیڑے میں سم ساڑوبی دنو اپرین نوریری زماستانه دا امیدو نن را تصویری سے خبره کړی دا شراغنه ما دا امید نو دا چې مسپک قتل غره باندې غیرت کړی دی څوک چې د دوی په کېدو خوشحالیږي او د لور په کېدو خفه کېږي نو دغه حال به وي دې بعضې خلکو له چې د لور زیری ورکړې نو هغو له تندي د برمې لټ رخ کړي او خفه شي ته بیا چې کنځل مې ورته وکړو نو موږ له نه دي په کار چې په لور باندې خفه شو ځکه دا ګناه دی د الله پاک خوښه شي نو چاله لور ورکوي او چاله زوی او چاله د سره نه ورکوي زوی د جنت خوشبو ده او لور د جنت زیری دی نو لہذا په لور خفګان نه دی پکار زموږ په دې ویډیو کې دا مسج دی که نه چې د لوریانو په کېدو باندې مه خفه کېږئ او زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن هم دباو کوئ او لایک هم کوئ مننه والسلام لونا خود پکل د لور نه رحمت وی پلور مخافکیگا مکرن شکری پلور د ټول قربان